جی قدرمنو اوریدونکو تاسو سندره واوریده دا د رادیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو څانګې اواز دی. زه یم ستاسو کوربه سردار یوسفزی، پروډوسر دی محمد امین بنګش. پروګرام د ګلو څانګه چې ما سندرې نه وړاندې وویل چې واپس راشو موږ سره به یو ډېر دروند خوږ میلمه ناست دی چې تعلق یې د افغانستان سره دی. کابل او پیښور د یو بل مټي دي طاقت دی، که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی. نو موږ ناست خو په اسلام آباد کې یو، خو زه پیښور یم او زما میلمه چې کوم دی نو کابل دی. ډېره زیاته مننه کوم محترم احمدزي صاحب، احسان احمدزي صاحب زمونږ قدرمن میلمه دی. تعلق یې د افغانستان ننګرهار سره دی، په اسلام آباد کې میشته دی، د میډیا شعبې سره تعلق دی او ډېر زیات خدمات دي. مختلفو چینلو سره، ریډیو ټي وي چینلو سره پاتې شوی دی. اوس هم مختلفو چینلو سره د پاکستان او افغانستان مختلف میډیا ادارو سره کار کوي. په دې هر څه باندې خبرې کوو. ډېره زیاته مننه کوو احمدزي صاحب چې تاسو وخت راکړو. تاسو په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره مننه یوسفزی صاحب محترم. تاسو خپله درانه شخصیتونه یاست ټول، دا کوم ملګري چې دلته حاضر دي. مونږ په اسلام آباد کې ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې کړي دي، میډیا والا سره، سیاسي خلکو سره. ستاسو په شان شخصیتونه د ګوتو په شمار دي او دا د اخلاص مینه ده چې نن دلته تصادفي مونږ سره را برابر شولو. قدرمنو مخامخ صفت خنوي ځکه دا یو قسم منفي تاثر ورکوي. ولې یوسفزی صاحب په رښتیا هم چې دا ډېر یو دروند شخصیت دی، د خدمت سړی دی، خدمت یې کړی، پښتنو ته خدمت کړی، جامعې ته یې کړی، ځان یې هیر کړی دی، خو ملګري یاران دوستان یې نه دي هیر کړي او موږ هم نن ویاړ کوو چې دوی سره په دغه خپرونه کې میلمانه یو. قدرمنو اوریدونکو، احسان احمدزي صاحب، زه به یو څه درته ووایم، بخښنه هم غواړم، ستاسو خبره مې ونیوله. لیدونکو یو خو پښتانه وایي چې لمر په ګوته نه پټېږي، او بل یو شعر دی په پښتو کې وایي چې دستار تړي هزار دي، چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. خو اسلام آباد کې میډیا والا خبریالان ډېر زیات دي، په زرهاو دي. لیکن دا دوه شخصیتونه چې ما په خپل ژوند کې تجربه کړو په اسلام آباد کې، یو هم زموږ مشر طاهر خان صاحب او دوهم هم سردار یوسفزی صاحب. دا رښتیا د اخلاص پښتانه دي، پښتانه ډېر دي، په لکاو دي. خو ما چې د دوی کوم شخصیتونه، د دوی کوم هغه ضمیر، د دوی کارکردګي وکتله، زه پرې ویاړ کوم چې له داسو خلکو سره ناسته ولاړه لرم او له دوی نه به په دغه رسنیز ډګر کې یو څه زده کړم، ځکه چې دوی مثبت بیکګراوند لري. انشاءالله چې زموږ بیکګراوند به مثبت وي. ډېره زیاته پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي. نو د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې په دې کې مونږ داسې خبرې وکړو، داسې خپرونې مونږ دې ځای نه خوري کړو. زمونږ د دواړو ملکونو او زمونږ د ولسونو زمونږ اتلان یو دي او زمونږ ادب شو، کلتور شو، نو دا زمونږ ټول شریک دي. او بیا زمونږ چې کومه ژبه ده دا د قومونو ترمنځ ډېر لوی کردار ادا کوي. نو لکه مونږ تیر تاسو سره خبرې کېدې، ګپ شپ لګېدو چې د دې ځای نه مونږ یا زمونږ نور ملګري جشن پغمان ته، کابل ته، مختلفو ځایونو ته ځي. طاهر خان صاحب خو ډېر زیات ځي راځي که نه، یوازې نو ښکلی وطن دی. الله تعالی دې امن راولي او الله تعالی دې دغه ولسونه زمونږ پښتون قام په خصوصیت سره شروع راسي ډېر زیات مسلې او مشکلات تیر کړل. نو دا به ډېر زیاته د خوشحالۍ خبرې چې د سیمه کې اوسې هم چې کوم دی نو دا د ایشیا زړه دی که نه، نو د ایشیا زړه دی. نو په وجود کې چې زړه په قراري او زړه په سکون سره، آرام سره، نو ټول وجود بیا صحیح سلامت نه. بالکل تاسو د ایشیا د زړه خبره وکړله. ما اوس هم سوچ کوم چې موږ په پښتو لګیا یو، پښتو باس کوو. یو بله ژبه هم شته ده چې د پاکستان او افغانستان سره شریکه ژبه ده او هغه دری فارسي ژبه ده. تاسو وګورئ د پاکستان مشهور چې کوم شاعر دی علامه اقبال صاحب، هغه ستاسو دا خبره په خپل شعر کې کړې ده چې افغانستان د اسیا زړه دی. نو زمونږ او د پاکستان یعنی د افغانستان او پاکستان ډېر زیات داسې موارد دي چې د دوی کېدل سره نشته. او ستاسو غوندې شخصیتونه چې په دې رسنیز ډګر کې وي، انشاءالله دا اړیکې به نورې هم سره مضبوطېږي.
که مونږ ذکر کوو نو هم د دې سیمې چې کوم دی نو د هیروز دغه مشران زمونږ چې په پوره هندوستان باندې دي چې کوم دی په سونو کاله حکومتونه کړي دي که کتونکي اورېدونکي او ستاسو چې کوم دی نو اجازه دي نو زه به هغه شعر ووایم هغه چې تاسو هر ځای کې خپل کار کوئ نو کتونکو هغه یو څو شعرونه دي او هغه به احمدزي صاحب دا احمدزي صاحب او تاسو ټولو ته دا ډالۍ چې کابل او پیښور د یو بل مټي دي طاقت دی کابل او پیښور د یو بل مټي دي طاقت دی که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی دا نښې مې د ننګ دي که پامیر او یا خیبر دی دا نښې مې د ننګ دي که پامیر او یا خیبر دی علم دی که شمشاد دی د لوړتیا مې علامت دی وګوره قومونه ټول د یو بل نه زاریږي که وګوره قومونه ټول د یو بل نه زاریږي د مینې غېږه راکړه نو ژوند ټول راحت دی او چې خپلو کې یو موټی شو د غیرو نه په څنګ شو چې خپلو کې یو موټی شو د غیرو نه په څنګ شو په کور د ننه جنگ په بهر ننګ د مینې پت دی سرداره امیر کروړ که د پښتو ادب سرخیل دی خوشحال رحمان لایق او ملنګ جان زموږ وحدت دی کابل او پیښور د یو بل مټي دي طاقت دی که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی کاشف صاحب دی چې په ژوندون تلویزیون کې کار کړی دی هغوی نه مې یو کلاس وکړلو او دلته په اسلام آباد کې هم څه پرایویټ کلاسونه واخیستلو اوس فی الحال په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټۍ کې بی ایس میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کې زه سټډي کوم صحیح ماشاءالله قدرمنو اورېدونکو تاسو د احمدزي صاحب خبرې تعلیمي چې کوم سفر دی هغه حال احوال هغه تاسو واورېده دې سره سره احمدزي صاحب کومو د میډیا چې کوم فورمونه دي اخبارونه دي یا ریډیو چینلې دي په دې نه مخکې مونږ لګیا خبرې م کولې نو د هغې په حوالې سره هم په ترکو ووایه میډیا خو داسې و چې په افغانستان کې ضرورت د داسې خلکو زیات و چې هغوی دغه انګلیش لینګویج وي خلکو یعنې ټرانسلیشن په حساب کې ډېر ښه کارونه هغوی وکړه نو موږ خو پاکستان کې دلته رالوی شوي وو انګلیش لینګویج دا شیونه موږ کړي وو او په سیاست باندې هم لږ ډېر پوهېدو نو کوم د بارملکیان به چې راتله میډیا والا چون زمونږ کلچر زمونږ سوسایټي ډفرنټ وه هغوی ته د زبان مشکل و خپل رپورټینګ نه شو کولی نو د امریکن چې کوم نیشنل ریډیو ده د هغې میډیا سټاف به راتلو هلته رپورټ وغیره به جوړوو زه به ورسره ولنټیر تلم په رپورټینګ کې به م ورسره هیلپ کوم په دویم چې کوم دی زمونږ طاهر خان صاحب چې به راتله کابل ته ولایتونو ته به تله خپل رپورټینګ به یې کوو وزارت خارجه داخله دغه دا سیاسي موضوعاتو ټول نو هغې سره ما از کورسپونډنټ کار وکړلو 2 کاله تقریبا اوس هم د هغوی ایجنسۍ سره زما کانټیکټ شته دی د نیوز ایجنسي او د هغې نه وروسته په ننګرهار ولایت کې دوست رادو چې اوس هم ډېر یو مشهوره رادو ده په ننګرهار کې د کابل څخه ما هغوی سره 2 کاله کار وکړو او اوس فی الحال په اسلام آباد کې رسنیو کې لګیا یو هم ورسره زده کړې کوو او هم ورسره خپله تجربه زیاتو صحیح احمدزي صاحب ډېره زیاته مننه احمدزي صاحب تاسو څه ګڼئ چې میډیا د دواړو ملکونو په ورورولۍ ګاونډګیرۍ زیاتولو کې ورورولۍ مضبوطولو کې څه کردار ادا کولی شي نو میډیا خو چې دا موجوده دور کې دا د سترګو مثال لري ځکه چې دا ړندو ته سترګې ورکوي کڼو ته غوږونه ورکوي د انسان ټول هغه پروګرام چې کوم د فیوچر هغه میډیا پورې نن سبا تړل شوی دی که میډیا مثبت خپرونې وکړي د مینې محبت ورورګلوۍ خپرونې وکړي د پاکستان او افغانستان شکېدل نشته دي سره دلته په میلیونونو هیوادوال د افغانستان او پاکستان دا چې کوم وګړي دي دا یو فرهنګ لري یو کلچر لري یو ژبه لري دوی په منځ کې رشتهداریانې کړي که څومره هم میډیا منفي تبلیغات وکړي دا اړیکې بیا هم نه ختمیږي ولې که دوی مثبت رول ولوبوي انشاءالله دا اړیکې به ښې کېږي دلته ګاونډیان نور شته دي چې هغه په منځ کې نفرت ته لمنه وهي هغه اړیکې خرابول غواړي خبرې به شعورو وي دوی سره به نور هم خبرې کوو پروګرام مونږ سره تر 8 بجو پورې واورئ ورځي او سندرې طرف ته بیا واپس راځو مونږ سره اوسئ